د ننګرهار کوټ ولسوالي چې یوه زراعتي سیمه ده ډېری اوسېدونکي په کرنه بوخت دي. د کوټ ولسوالي بزګر وایي پخوا به یې په خپله ځمکه د کوکنارو او نورو نشهیي بوټو کښت کاوه، خو اوس وخت دی چې د حرامو فصلونو په ځای حلاله کرکیله کوي. کله چې اسلامي امارت داخل شو او راغله الحمدلله نشهیي توکو مواد بند شو، بس دوی باغداران دیکانان باغدارۍ ته زور ورکړه او خپل غنم او جوار او وربشې وکرلي. الحمدلله بس دستي ښه سات تیر دي او نور هم غواړو چې اسلامي امارت د دې قومونو سره د دې بندونو او د دې کښت کلي ته اوبه او زمینې برابرې کړي. نو موږ دا همکاري د امارت اسلامي نه غواړو. د کوټ ولسوالۍ یو بل بزګر بیا د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست له مسؤلینو بزګرانو سره د اصلاح شویو تخمونو، کیمیاوي سرو او نور اړینو برخو کې د مرستې غوښتنه کوي. او موږ د اسلامي اماراتو نه دغه غوښتنه ده کومکونه او حساب کتاب چې دی دا د بزګرانو سره ډیر وشي. بندونو په برخه کې رښتیا خبره چې ډیر زیات خراب دي او چې ولا وی ګوري کنه نو بیخي بزګران د دغه سره مخ دي. په حقیقت باندې اسلامي اماراتو نه دا غوښتنه ده چې موږ له د بندونو ډیر دغه وشي او د دې له دیوالونه وشي. په ورته وخت کې د ننګرهار کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست مطبوعاتي مسؤل وایي په تیر کې د دې ولایت بېلابېلو ولسوالیو بزګرانو سره د اصلاح شویو تخمونو ترڅنګ یو شمېر مرستې ترسره شوي او ډاډ ورکوي چې د مرستندویه موسسو په همکارۍ به راتلونکي کې هم بزګرانو سره بېلابېلو برخو کې مرستې ترسره شي. په تیر کلونو کې موږ دوی لپاره تقریبا د 1,500-2,000 په شاوخوا کې بزګرانو سره د اصلاح شویو د غنمو اصلاح شویو تخمونو مرسته کړې. همدارنګه د سبزیجاتو په برخه کې د باغدارۍ برخه کې مرسته کیږي. لا هم کوشش کوو نه یوازې د ولسوالۍ بلکې د ټولو ولسوالۍ بزګرانو ته دا ډاډ ورکوو چې د کرنې اداره رهبري هڅه کوي چې د خپلو بزګرانو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره د دوی سره وخت نه وخت په مختلفو برخو کې مرستې وکړي. د ننګرهار کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي په دې ولایت کې د کوکنارو کرکیله 0 ته راښکته شوې او هڅه کوي د بدیل معیشت پروګرام له لارې بزګرانو سره د باغونو جوړولو او نورو برخو کې اړینې مرستې وکړي.